درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی نن د تمباکو زیانونه دي یا د تمباکو زیانونه یا یې هم تاوانونه. سمه ده. ښه درنو زده کوونکو مخکې له دې چې د تمباکو زیانونه ولولو، تمباکو چې شته وایي، له دې څخه کوم زیانونه پیښیږي، څه ډول مشکلات را جوړیږي، په څه شي کې دا استفاده کیږي، په دې اړه به ټولې خبرې کوو. خو له هغې څخه مخکې یو څه باید تاسو ته ووایم چې تیر درس زموږ څه شي و؟ آفرین د ډبرو سکاره و. ښه د ډبرو سکارو کې موږ څه شي ولوستل؟ ډېر ښه. د هغو په لاسته راوړنو مثال د ډبرو سکاره څه ډول لاسته راځي؟ د ډبرو سکاره چې موږ استفاده کوو کومې لاسته راوړنې لرو؟ مثال آفرین کوټې مو ګرمیږي، دفترونه مو ګرمیږي، او تر ټولو مهمه دا چې هغه موږ تاسو ملي شتمني چې لویه شتمني ده هغه په خپل حال پاتې کېږي، خوندي ساتل کېږي چې ځنګلونه دي. سمه ده. ښه درنو زده کوونکو موږ تاسو باید دا هم له نظره ونه غورځوو چې د ډبرو سکرو د استفادې په وخت کې هغه څه چې ډېر مهم دي احتیاط کول دي. دا مو همیشه په فکر کې وي چې موږ تاسو کله هم د ډبرو سکاره استفاده کوو یا د ډبرو سکرو څخه استفاده کوو، هغه که په کور کې وي، هغه که په دفتر کې وي، هغه که په بټیو کې وي، هغه که په فابریکو کې وي، هغه که په نورو مختلفو ځایو کې وي، نو موږ تاسو باید د هغو سره ډېر احتیاط وکړو او د هغو په سوځولو کې له ډېر احتیاط څخه کار واخلو. سمه ده. ډېر ښه. درنو زده کوونکو اوس تاسو راته ووایئ چې هغه فعالیتونه چې ما تاسو ته دلته وکارول هغه تش ځایونه مو په مناسبو کلمو سره ډک کړل. تاسو هغه په خپلو کتابچو کې ولیکل. آفرین ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو کوم لغتونه چې راغلي وو که نه هغو سره بیرته مترادفې کلمې هم په چوکاټ کې راغلې وې چې ما دلته تختې په مخ هم تاسو ته ولیکلې که نه هغه مو ټولې په خپلو کتابچو کې ولیکلې. آفرین ډېر ښه. هغو ته مو بیرته جملې جوړې کړې. آفرین لغتونه مو یاد کړي دي. آفرین ډېر ښه. ښه درنو زده کوونکو نو راځم نوي درس ته. موږ تاسو درس چې دی 15 لوست د تمباکو زیانونه او درشم مخ دی. سمه ده. ښه درنو زده کوونکو دلته تاسو ته یو عکس ښایم. دا څه شي عکس دی؟ ګورئ ظاهرا یو ښایسته بوټی دی، شنې شنې لویې لویې پاڼې لري. دا منطقه یې ټوله تکه شنه کړې ده. وینئ ښکلی بوټی دی خو مګم ظاهرا معنویت کې دومره ډېر ښکلی نه دی. که څه هم دا بوټی ډېر ښکلی دی او سیمه شنه کړې ده، ممکن د دې په ځای مو داسې بدیل بوټي هم پیدا کړي وای چې د دې په ځای استفاده شوي وای، منطقه یې همدومره ښکلې کړې وای، معنویت یې هم له دې څخه ډېر زیات وای. دا خو کوم معنویت نه لري. دا بوټي د څه شي بوټي دی؟ آفرین څوک راته ویلی شئ؟ تاسو په خپلو سیمو کې په خپلو پټیو کې دا ډول بوټي لیدلي؟ آفرین دا څه شي بوټي دي؟ دا د تمباکو بوټي دي. د څه شي؟ تمباکو. آفرین. تمباکو څه شي دي؟ بوټی مو ولیدو، پاڼې مو ولیدې. تمباکو وروسته کوم څه چې مثال تمباکو زیږوي هغه څه شی دی؟ آفرین. تمباکو چې دی موږ تاسو ډیری خلک په څه کې استفاده کوي؟ مثال نسوار کوي. شي نسوار. کله چې نسوار کوي، نسوار څه څخه لاسته راځي؟ د تمباکو څخه لاسته راځي. موږ کولی شو چې د دې بوټي په ځای باندې که څه هم ظاهري ښکلی دی خو مګر معنویت کې ډېر بیکاره دی که نه ډېر تاوانونه لري، کولی مو شوی ګلان مو کرلي وای، ان به سیمه ښکلې وه، ان به ښه ښکارېدل او هم به کوم تاوان درلودو. کولی شوی د دې په ځای مو نور داسې بوټي چې موږ تاسو هغه په ورځني ژوند کې استفاده کوو هغه کرلي وای، له هغې څخه مو استفاده کړې وای، ګټه مو کړې وای. مثال کولی مو شوی د دې بوټي په ځای موږ جوار کرلی وای، هم به پټي شنه وو، هم به منطقه شنه وه، هم به په راتلونکي کې یو ښه لاسته راوړنه درلوده. نه ده داسې؟ آفرین بلکل همداسې ده. موږ کولی شوی د دې بوټیو په ځای باندې موږ تاسو پیاز کرلی وای.
هم به مو پټي شنه وو، هم به مو سیمه شنه وه، هم په آخر کې یو اصل لاسته راوړی وو. موږ کولی شوای دې پوټي په ځای باندې لوبیا کرلی وای. هم به مو پټی شین وو، هم به منطقه شنه وه، هم په آخر کې یو حاصل لاسته راوړی وو. همدغسې په سلګونو په لسګونو او ډېر زیات بدیل بوټي موږ لرو دې په ځای. دې په ځای چې دا بوټي استفاده کړو، دې په ځای چې تمباکو وکرو، دې نه ښه ده چې بل څه ورباندې وکرو. صحیح ده. ګورئ تمباکو موږ تاسو په لومړیو کې هسې ټوکې راته ښکارېږي، ساتیری راته ښکارېږي که نه، د ژوند سره لوبې راته ښکارېږي. ګورئ خو وروسته بیا چې کله تاوان باندې پوه شو بیا لاس ټکوو او هېڅ لاس نه راځي. ګورئ هغه څوک چې نسوار کوي، تاسو خپلو سیمو کې ګورئ، په خپلو سیمو کې ګورئ، په خپلو کورونو کې خو انشاءالله نشته دي که نه، ډېر ښه آفرین. هغه څوک چې نسوار کوي هغوی څه ډول وي، کوم مشکلات پېښوي؟ دغه عمل چې دوی چې دی دا وروسته کمیږي که ډېرېږي، په دې باندې ګور تاسو فکر کړی دی؟ دوی د نیولو یا د نسوار د نیولو علت څه دی؟ ولې څوک نسوار کوي؟ علت څه دی؟ ګورئ نسوار وي، وروسته دلته ما یو بل عکس تاسو راوړی دی، زه به ورته وګورم. دغسې عکس دی، ګورئ یو څه دی، ور ورته بل دی، سر یې نیم سوی دی، تر ټولو یو بیکار شی چې د وجود تر ټولو لوی دښمن، د اقتصاد تر ټولو لوی دښمن، د روغتیا تر ټولو لوی دښمن او د یوه ښه وجود تر ټولو لوی او فاسد دښمن چې دی دا څه دی؟ ګورئ موږ تاسو نسوار کوو، نه تمباکو کرو. تمباکو کېدلی شي په سګرټ کې استفاده شي، سګرټ کې اکثره خلک تمباکو استفاده کوي او استفاده شوي دي. وروسته هغه خلک سګرټ څکوي، اوله ځان ډېر ښه ورته ښکارېږي، له دې خوا نه کاشکې دوی له دې خوا خوشې کړي. ګورئ داسې وکړي، داسې وکړي، په اول کې ټوکې ورته ښکارېږي، کرار 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 دی حالت څنګه کوي؟ حالت یې مخ په خرابېدو باندې ځي. ګورئ حالت یې کرار کرار څنګه کوي؟ دې خواته روان دی. بیا سګرټ په چرس واوړي او همدغسې چرس کرار 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 نور خطرناک شي، تریاک، پوډر، هیروین او دا شیان وڅکوي. ګورئ عکسونه مې تاسو ته راوړي دي، سم سړی دی، ښه ځوان دی، خو مګم سګرټ لاس کې نیم یې څکولی، نیم ترې پاتې دی، سر یې په ونه ایښی، د دې له خولې نه راوتلی دی، پروت دی. له ده نه کور، له ده نه کورنۍ، له ده نه اولاد، له ده نه تعلیم، له ده نه خدمت، له ده نه هر څه پاتې دي، هر څه ټول ترې پاتې شول. ځواني همدغه ور لاړه تېره شوه، ژوند همدغه و تېر شو. د دې په ځای چې موږ تاسو وطن ته د خدمت جوګه شو، د دې په ځای چې موږ یو ښه راتلونکی ولرو، د دې په ځای چې راتلونکي نسل ته موږ د یوه نمونه شو، موږ په دې خوا ځي. صحیح دی. همداسې کرار کرار داسې یو حالت سره مخ کېږو چې تاسو ورته وګورئ عکس ته، هر څه ټول ترې پاتې دي، ژوند ترې پاتې دی، کورنۍ ترې پاتې ده، اولاد ترې پاتې دی، ښځه ترې پاتې ده، تعلیم خو په ځای پرېږده، کاروبار خو بیخي پرېږده. دوی به نو څه کوي؟ دوی به د خپل کور لوښي پټوي، کاروبار خو نشي کولی که نه، کاروبار خو نشي کولی، دوی خو تجارت نشي کولی، دوی خو زده کړې نشي کولی، ځکه هر څه چې درلودل ټول ترې لاړل، وجود ټول ویروس شو، د وجود مقاومت بیخي خراب شو. دوی په داسې یوه شي عادت شوي دي چې دوی ژوند یې ترې اخیستی دی چې هغه نشه یي توکي دي. ګورئ تمباکو په نسوارو کې، تمباکو په سګرټ کې، تمباکو په چلم کې. چلم مو لیدلی؟ ما تاسو ته عکس راوړی دی. ځینې خلک ډېر په شاق باندې چلم وهي، ما تاسو ته ډېر عکسونه راوړي دي. دلته وګورئ ورته، دا د چلم عکسونه دي. ځینې خلک اوس قیلونه هم ورته وایي. وینئ؟ ګورئ دا کوم زیانونه پېښوي، کوم ضرر پېښوي موږ ته که نه؟ نر ښځې، ماشومان، لوی واړه ټول په دې اخته وي. ګورئ ورته وګورئ، وینئ تاسو؟ ګورئ
ګورئ علت څه و؟ علت تمباکو و. هغه څوک چې نسوار استفاده کوي ګورئ عادي شی دی. موږ تاسو په کلیو کې بیخي ډېر ګورو، په خپله ټولنه کې بیخي ډېر ګورو که نه. نسوار دی واچوي ډېر عادي، دود د فکر نه کوي دی غاښونه خرابېږي، غاښونه تک زیړ کېږي چې لږ وخت ورباندې وځي ولوېږي. اوړه یې خرابوي دا کوم ځای چې غاښونه ټینګ دي. د خولې بوی ډېر خرابوي، یعنې خوله ډېر بد بویه کوي. هغه څه چې مثال نسوار دی خوله یې ډېر بد بوی کوي. سترګې خرابوي، معده یې خرابوي، حوصله یې خرابوي. او په عموم کې خلک ورته په ډېره ښه سترګه نه ګوري، ځکه مجلس کې به ناست وي، سم سیال سړي به ناست وي، سم سیالان خلک به ناست وي، دی به نسوار درته په اچوي. که یې نه اچوي ده خو عادت طاقت نه کېږي، او که یې په اچوي هلته خو ډېر ښه خلک ناست دي، ښه درانه او غیرتمن او پتمن خلک ناست دي، د هغوی وړاندې بیا اچولی نه شي. او که یې اچوي ډېر بد ښکاري، ټول ورپورې بد وایي. که څوک مخامخ څه بد ورته ونه وایي په زړه کې حتما بد یې شوي چې سړی ته ځواني ته وګوره، تا شخصیت ته وګوره، تا نسوار ته وګوره. همدغسې تمباکو په سګرټ کې استفاده کوي. ګورئ څوک چې سګرټ څکوي غاښونه خرابېږي، اوړه یې خرابېږي، معده خرابېږي، خوله یې بد بوی کوي، د مخ رنګ یې خرابېږي، سترګې خرابېږي، معده یې خرابېږي، سږي خرابېږي، بالاخره ټول وجود یې خرابېږي. ګورئ هغه څوک چې سګرټ څکوي دغه لوګی یا دود د سګرټ چې تېروي که نه او بېرته دا پوکوي، څوک چې ورسره ناست دی دې ته هم همدومره زیان رسوي، دومره ضرر رسوي لکه څومره چې همدغو کس ته ورسولو. فکر مو دی ورته چې موږ تاسو باید کله هم له دې شیانو استفاده ونه کړو. ګورئ همداسې چیلم څکوي، قیلون څکوي، دومره دود په یوه ور باندې خولې ته نه باسي، د خولې څخه لاندې وجود ته یې کوز کړي، بېرته یې وباسي. سږي خراب، معده خرابه، مرۍ خرابه، خوله خرابه، غاښونه خرابه، رګ خرابه، رنګونه رنګ یې ټول خراب کړی دی. د هغه پوډریانو رنګونه مو لیدلي، د چرسیانو رنګونه مو لیدلي، ګور څومره خراب دی. نو موږ تاسو باید هغه کسان چې روږي دي ورباندې هغه به دا فکر وکړي چې نور باید په دو شانو روږدي نه کړي، عملي نه کړي، معتاد نه کړي، عادت یې نه کړي. موږ تاسو کله هم باید له چیلم سره، له تمباکو سره، له نسوار سره، له سګرټ سره، له نور نشهیي توکو سره او خپله له نشیانو سره کله هم راشه درشه او کله هم مینه ونه لرو. ګورئ صحیح ده. که چیرې مو له دې شیانو سره مینه ودرلوده، که چیرې مو دا ښه وبلل، نو موږ تاسو لاړو خراب شو، ځکه دا هغه څه دي چې موږ تاسو ته ټول هغه څه چې لویه شتمني چې موږ تاسو وجود دی، روغتیا ده، عقل ټول رانه اخلي. خپله ښځه به رانه پاتې وي، خپل اولاد به رانه پاتې وي، خپله کورنۍ به رانه پاتې وي، خپل کور به رانه پاتې وي، خپل کلی به رانه پاتې وي، خپل کاروبار به رانه پاتې وي، خپل تعلیم به رانه پاتې وي، خپل وظیفه به رانه پاتې وي، خپل مسؤلیت به رانه پاتې وي، خپل خدمت به رانه پاتې وي، ټول هر څه به رانه پاتې وي. هسې په چټلو بیکاره ځایو کې به ګرځېږو، غلا به کوو، له کوره به لوښي باسو، له جومات نه به غلا کوو، مثال د پردیو خلکو حقونه به خورو، هغه څه چې بیخي موږ ته نه بښل کېږي هغه کارونه به کوو. ګورئ علت څه دی؟ علت تمباکو دی. پوه شوئ په درنو زده کوونکو؟ موږ تاسو درس شو تمباکو، د تمباکو زیانونه. نو دومره زیانونه ودرلودل. نن زموږ تاسو دپاره درس همدومره بس دی. سمه ده، راتلونکي کې به انشاءالله درس وایو. تاسو په کور کې درس ووایئ، کوم لغت چې نه پرې لاندې کرښه ترې کاش کوئ، نو بیا به انشاءالله بحث ورباندې کوو. سمه ده، آفرین، تر بیا هم خدای سپارم، ښې چارې.